د ویرې او ډاډ ترمنځ توازن او پر یو بلې غلبه په همدې ځای کې تضمینېږي. په ډېر تعداد خلک ګیر شوي دي، په زیاته اندازه زیات مقدار مواد دلته ګیر شوي دي. سوالینه به چا موبایل وکړو، چا به بل څه وکړه، چا به بل څه وکړه. په لارې کې خو څه مشکلات خو نه وو، هیڅ مشکل نه است. خپله قطعه کې په خپل تشکیل کې موږ زنانه پولیس لرو. دلته تلاشي په عموم کې په د عمومي دروازو باندې تلاشي سخت او جدي وي. ټول خوشحاله دي ځکه چې مجاهدین ښه رویه کوي، ښه اخلاق لري، چاته مشکل نه جوړوي. رویه مجاهدین را چطور میبیني؟ موږ هم 100% اخلاق ورسره کوو، یعنې دوی ته موږ نه ډېر اخلاق او موږ ته دوی نه زیات اخلاق ورسره کوو. سلامونه، د دې کې چې روغ او جوړ اوسئ. زامن الحق امیني یو ځل بیا له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. درنو لیدونکو، نن موږ د کابل شمالي دروازې ته راغلي یو. دا د کابل شمالي امنیتي دروازه ده. شاید تاسې د امنیتي دروازو په تړاو باندې معلومات ولرئ او د همدې دروازو په تړاو چې د کابل 4 دروازې دي له ځانګړي اهمیت نه برخوردارې دي، ځکه دا پلازمینه کابل دی او دلته د هیواد له ټولو ولایتو څخه هیوادوال دلته سفر کوي د کاروبار لپاره او د ځینې نورو اړینو کارونو او تجارت لپاره. له دې ځای څخه ولایتونو ته چې د هیواد په شمال کې پراته دي دلته هیوادوال سفر لري او ځي او راځي. او نن که تاسې وګورئ امنیتي ځواکونه په دې ځای کې ډېر په منظم شکل باندې ولاړ دي او د څار هغه د کنټرول او د څار برخه یې فعاله ده او دلته امنیتي ځواکونه په منظم شکل باندې په منظم یونیفورم کې خپلې چارې پر مخ باندې وړي، تر څو پورې دلته په کابل کې چې کوم هیوادوال زموږ ژوند کوي او دوی دلته اوسیږي د دوی ډاډ اطمیناني کوي او دوی وکولی شي چې دغه هیوادوال چې دلته په کابل کې اوسیږي او همدا شان په لوړو ولایتونو کې اوسیږي دوی په اطمینان سره خپل ژوند ته ادامه ورکوي. نن موږ دلته په دې خاطر راغلو تر څو پورې د دې دروازو په اهمیت باندې وغږیږو او همداشان دلته چې کوم امنیتي تدابیر د امنیتي ځواکونو له لوري او د مجاهدینو له لوري نیول شوي دي هغه تاسې ته انځوریز کړو او تاسې هم دا هر څه وګورئ او تر څو پورې اطمینان حاصل کړئ چې دلته څه روان دي او امنیتي ځواکونه په کوم شکل باندې خپلې چارې پر مخ باندې وړي. نن دلته که وګورو د کابل د امنیتي دروازو اپراسون آمر مولوي صاحب عبدالله جلالي هم نن دلته راغلی. د دوی سره به هم د کابل د نورو دروازو په تړاو باندې خبرې اترې کوو. لکه څنګه چې ګورئ امنیتي ځواکونه اوس هم د خپل څار یا د موټرو د پلټنې چارې روانې کړي دي او ډېر په منظم شکل باندې هغه موټر چې هغه شکمن وي یا د دوی شک پرې راځي په هغې باندې نو دوی یوې خواته کوي او تر څو پورې د هغې پلټنه په منظم شکل باندې ترسره شي. تاسې کتلی شئ چې مجاهدین په هر ځای کې د کابل دروازې یا د امنیتي دروازې دواړه اړخونو ته هغه موټر چې له کابل څخه شمالي ولایتونو ته سفر کوي هغوی هم دلته منظم ولاړ دي او دغه د څار برخه فعاله ده او تلاشي په منظم شکل باندې روانه ده. او هغه موټر چې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته سفر کوي او له هغې څخه راځي دلته کابل ته داخليږي هغوی هم په منظم شکل باندې څارل کېږي او پلټنه یې ترسره کېږي. موږ ورځو له مولوي صاحب سره د دې چیک پوینټ په تړاو باندې خبرې اترې کوو. السلام علیکم مولوي صاحب، خیر صحت مو ښه دی؟ قراري ده؟ بخیر یاستئ؟ ژوند چارې په خیر روانې دي؟ الله پاک مو وساتي. مولوي صاحب موږ چې په لومړیو کې راغلو فعلا چې ګورو اوس هم امنیتي ځواکونه دلته هغه د تلاشي او د کنټرول برخه ډیره زیاته فعاله ده او په منظم شکل باندې ولاړ دي. په تیر کې ځینې مشکلات دلته موجود وو چې هغه موانع چې وې استنادي دیوالونو هغه هم نشته دی. اوس چې ګورو دغه برخه ډیره فعاله ده، دلیل یې څه دی مولوي صاحب؟ اصل کې خو د امارت پالیسي دا ده چې د ولس ته قراري راولي او امن راولي. نو په مجموع کې د هیواد حالات دا
فضا ډیره پرامنه ده نو د استنادي دیوالونو د امنیتي موانعو هېڅ ضرورت نه و نو د امیرالمؤمنین فرمان دا و چې باید دا شیان ایسته سي نو مجاهدین غیر له دې څخه ولس هم زموږ سره همکار دی په دې برخه کې د امنیت په برخه کې نو د دې امنیتي موانعو د دې استنادي دیوالونو دې ضرورت نه و ځکه مو لرې کړل. مولوي صاحب محترم دلته که اوس فعلا وګورو مجاهدین عملا لګیا دي او هغه موټر چې شکمن پرې کېږي دلته یوې خواته کوي او هغې په منظم شکل باندې تلاشي ترسره کېږي. دلته کومه برخه ډیره زیاته مهمه ده یا کوم هغه ځانګړنې ډیرې زیاتې مهمې دي چې یو موټر باید تلاشي شي د هغې له وجې او دلته یې څارنه وشي؟ موږ خو مجاهدینو ته دا خبره کړې مجاهدین په مجموع کې هغه موټر چې مشکوک وي هغه هم په دې خاطر نه دا د هیوادوالو د امن دپاره د هیوادوالو د ساتنې دپاره دا تلاشي او تصفیه د موټرو دا ترسره کیږي او په ډېر دقیق ډول باندې تلاشي کیږي. موږ کوشش دا کوو چې هیوادوالو ته مشکل جوړ نشي او داسې یو څه داخل د کابل ښار ته داخل نشي چې هغه د هیوادوالو امن خراب کړي د هیوادوالو امنیت خراب کړي د هغې خوشحالي خرابه کړي خوشحالي په غم بدله کړي. نو په دې خاطر باندې دقیقه تلاشي او دقیقه تصفیه د موټرو کیږي. دا یوازې په شمالي دروازه کې ده د کابل او په ټولو دروازو کې هم دا ډول دي؟ په ټولو دروازو کې په مجموع کې موږ په ټولو چیک پوینټونو کې په همدې شکل باندې تصفیه او تلاشي کیږي. خو شمالي دروازه خصوصا چونکې دا د شمال طرف ته دا یو مهمه دروازه ده د دې شمالي ولایتونو عمومي لار ده نو دلته تلاشي په عموم کې په د عمومي دروازو باندې تلاشي سخت او جدي وي چې کوم ګواښ متوجي نشي د کابل ښار ته داخل ته په همدې وجه باندې دا تلاشي او تصفیه ډېره جدي وي. مولوي صاحب تاسې د ګواښونو یادونه وکړه کوم امنیتي ګواښونه په ځانګړې توګه تاسې ورته ډېر اهمیت ورکوئ چې دلته باید وڅارل شي؟ موږ د امنیتي پیښو په تړاو باندې ځینې وخت خبرې کوو او ځینې وخت د قاچاق خبره ده ځینې وخت د مشکوکو افرادو تاسې زیاتره تمرکز په کومه برخه باندې؟ لله الحمد اوس خو په ټول هیواد کې امنیتي پیښې لله الحمد صفر دي. موږ د امنیت په برخه کې هېڅ نوع مشکل هیوادوال نه لري او دغه کم شیان چې تاسو یې مخکې یادونه وکړله دا په نورو هیوادونو کې هم دا شان وي قاچاقبران وي غله وي خو الحمدلله په افغانستان کې بیا په تېره کابل کې چې مرکز دی دا شی اوس تقریبا بیخي ټیټې کچې ته راغلی دی د نور په پرتله باندې د نورو کلونو په پرتله باندې دا شی ډېر ټیټې کچې ته راغلی او یوازینی لامل دا هم کېدلی شي چې د کابل ښار د دروازې دا په عموم کې د کابل ښار دپاره دا د یو کمربند حیثیت لري نو په همدې وجه باندې هغه څوک چې په دې لاره باندې عبور مرور کوي هغې تلاشي اخیستل کېږي او په دې برخه کې موږ ډېر لاسته راوړنې هم درلودلې دغه د کوم قاچاقبران یا هغه کسان چې مخدره مواد انتقالوي نو څو ځله موږ په دې لارو باندې نیولي هم دي او په ډېر تعداد خلک ګیر سوي دي په زیاته اندازه زیات مقدار مواد دلته ګیر سوي دي او مجاهدین په همدې خاطر باندې دا کوشش کوي نو چونکې دا داسې یوه خبره ده چې نړیواله پدیده ده قاچاقبري غلا او بل شی دغه کوم جرایم چې دي ځکه موږ نسو ویلی چې دا شی به په صفر کې وي د صفر سره به ضرب وي خو اصلي خبره دا ده چې دا موږ کنټرول کړی او کوشش دا کوو چې دا شی کابل ښار ته داخل نشي د هیوادوالو ژوند د هغې عقل باید سالم پاتې شي. مولوي صاحب محترم دلته که وګورو په ډېر زیات تعداد کې مجاهدین ولاړ دي دغه مجاهدین چې دلته عملا دغه د کنټرول او د تلاشي په برخه کې کار کوي دوی کومې ځانګړې زده کړې لیدلې دي؟ دوی الحمدلله په دې 5 کلونو کې دوی مسلکي زده کړې کړي دي او اکثره زیاتره مجاهدین د اکاډمۍ څخه او مرکزي تربیوي څخه تعلیم او تربیه دوی لیدلې ده دوی فارغه دي اکثره فارغه دي اوس ځکه ډېر وخت وتی د امارت اسلامي چې افغانستان باندې په دې اراضیو باندې حاکم دي نو په دې 5 کلونو کې ډېر څه دوی زده کړي دي. مولوي صاحب محترم که دا راته ووایاست چې د مجاهدینو همدا شان ستاسې برخورد له مسافرو سره څنګه یې د دوی سره په کوم طریقه باندې تاسې برخورد کوي له هغوی سره تاسې چې کله تلاشي ترسره کېږي یا هغه خلک چې دلته شکمن وي په هغه باندې تاسې دلته یوې ګوښې ته کوئ؟
دلته الحمدلله د دې خلکو سره چې د څوک عبور مرور کوي موټروانان دي او مسافرین دي نو تاسو به بیا ووینئ دا مجاهدین ډېره ښه رویه ورسره کوي اول ښه راغلاست ورته وایي پوښتنه ځینې کوي چې په لاره کې کوم مشکل نه و نو وروسته دغه کسانو چې هغه څوک تلاشي کېږي هغه هم په دې خوشحالي چې زموږ د امنیت دپاره او زموږ د امن دپاره زموږ د سر او مال د امن دپاره مجاهدین زموږ سره دغسې وضعیت کوي او کوشش کوي چې موږ ته کوم ضرر ونه رسېږي دغه د ټکنالوژي مربوط وي دلته د دغه څار او کنټرول او همداشان تاسې څنګه اطمینان حاصلولی شي چې دلته تېروتنه نه ترسره کېږي بې له دې چې تاسې دلته حضور پیدا کوي دلته د کابل په عمومي دروازو کې دلته د وزارت د خوا څخه هم د قومندانۍ د خوا څخه هم دلته چیک او کنټرول د کامرو د هغې په لاس کې دی مدیریت یې هم هغه کوي مشکل نشته دغه ساحې دوی د هغه ځای څخه هم کنټرولوي او ګوري چې مجاهدین څه کوي او څنګه وضعیت کوي او چک پوینټ په کوم وضعیت کې قرار لري نو جدي کنټرول او جدي څارنه یې کېږي د کامرو د خوا څخه هم امنیتي کامرو څخه او مجاهدین هم څه شي وي متوجه وي خپل کار ته دلته د زنانو د تلاشي لپاره تاسې زنانه پولیسي لرئ چې تلاشي وکړي هغه لله الحمد موږ په ټول هیواد کې کومو ځایونو کې چې ضرورت دی دا شی تر سترګو کېږي تاسو به لیدلی وي زموږ سره خپله په خپله قطعه کې په خپل تشکیل کې موږ زنانه پولیس لرو او د زنانو د وناسو طبقې د تلاشي دپاره چې د هغوی تلاشي موږ ضرورت وګڼو د ضرورت په محال باندې زموږ زنانه پولیس د دې وناسو طبقې څخه تلاشي اخلي او تصویه اخلي او مشکل ورته نشته ډېره زیاته مننه مولوي صاحب الله مو آباد لر خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو تاسې د مولوي صاحب خبرې واورېدلې واقعیت هم که په اوس وخت کې وګورو امنیتي ځواکونه چې دلته ولاړ دي فعلا چې په همدې ځای باندې یا په همدې دروازه باندې خبرې وکړو نو امنیتي ځواکونه ډېر په منظم شکل باندې ولاړ دي هر موټر هر فرد جلا جلا څارل کېږي او دلته د امنیت په برخه کې کافي کنټرول موجود دی موږ هم دلته غواړو چې د امنیتي ځواکونو سره چې دلته مجاهدین دي او عملا دلته کار کوي له دوی سره هم خبرې اترې کوو او همداشان ورځو به له هغه ورونو څخه چې له دې لارو څخه تګ راتګ کوي مسافر دي له هغوی سره به هم خبرې اترې کوو تاسې تصاویر ګورو بیا هم له تاسو سره وي درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست لکه څنګه چې ګورئ موږ هم دلته په شمالي دروازه کې ولاړ یو د شمالي دروازې امنیتي ټوله دی او دلته د همدې ټولي قومندان صاحب ولاړ دی له دوی سره به هم خبرې اترې کوو چې د دوی هغه پوښتنې او همداشان برخورد له هغه هیوادوالو سره چې له دغو لارو څخه تګ راتګ کې څنګه دی او له دوی سره به خبرې اترې کوو که وګورئ ټول مجاهدین په منظم شکل باندې خپل کارونه پر مخ باندې وړي ټول په منظم شکل باندې ولاړ دي او خپل کارونه پر مخ باندې وړي السلام علیکم حاجي صاحب ستړي مه شئ ښه صحت مو ښه دی کراري ده کراري ده بخیر یاستئ ژوند مو په خیر تېرېږي د لاس راځي څه خبره نشته خوشحاله اوسئ حاجي صاحب محترم کارونه مو څنګه روان دي ګورم ډېر په منظم شکل باندې مجاهدین ولاړ دي خپل کارونه پر مخ باندې وړي ستاسې هره ورځ همدغه ډول د څار او د کنټرول برخه فعاله وي وکې 4 ساعته موږ چک پاین په حاله دی څه خبره نشته نو د ولس خلکو زه خپله راوځم بیا پوښتنه ځینې کوم څنګه دوی په لارې مشکلات خو نشته نو دوی موږ ته اطمینان نه کوو موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې الحمدلله موږ چک پاین 4 ساعته په حاله دی بالکل حاجي صاحب محترم که یو خوا وګورو دا ډېره مهمه امنیتي دروازه ده ډېری ولایتونه په دې لاره باندې پراته دي او د دې لارې څخه زموږ هغه هیوادوال چې کابل ته راځي مسافر دي هغوی سفر کوي حاجي صاحب واقعیت هم دغه ډول خدمات چې اوس تاسې فعلا ولاړه سئ مجاهدین چې کوم خدمات وړاندې کوي او دلته زحمت تېر یو شپه ورځ ولاړ دي واقعیت هم د دوی کارونه او د دې خدمات د ستاینې وړ دي هر څومره چې د دوی ستاینه وشي
کمه ده ځکه یو ستر خدمت دی د کابل خلک په ډاډه زړه باندې ستاسې له امله کولی شي چې په ډاډه زړه باندې خوب وکړي د شپې په راحته کې واوسېږي او د ورځې هم همدا شان ډاډمنه فضا دلته رامنځته شي. حاجي صاحب تر اوسه پورې خو کوم ستونزې سره نه یاستئ مخامخ شوي او د مجاهدینو برخورد که راته ووایئ څنګه دی؟ یا الحمدلله څه خبره نشته. نو څلورو شاته زموږ ملګري همدا دي، موږ د ولس خوشحاله یو، موږ سره همکاري کړې دي. نو موږ ولس ته دا اطمینان وکړو چې ستاسې په خدمت کې موږ 24 ساعته یو. ډېر ښه. حاجي صاحب ور به شو دغه هیوادوالو سره به هم خبرې اترې وکړو چې فعلا له دغه لارو څخه سفر کوي او ډېری مسافر نو کابل ته راغلي دي، د دوی سره به خبرې اترې وکړو. راسه استاد ده. السلام علیکم. ستړی مې شو استاد، په خیر خیرات دی؟ وخت په خیر تېر په خیر هلست؟ په لارې کې څه خبره مبره نه وه، مشکلات خو نه وه؟ الله احسان ډېر ښه راورغلم. الله پاک دې خیر درکړي. حاجي صاحب فعلا که وګورو دلته نو واقعیت کوم هیوادوال چې راځي هغه ورونه چې دلته سفر کوي واقعیت هم ډېر راضي برېښي، ځکه پخوا یو څه ستونزې موجود وي او الحمدلله چې اوس هغه ستونزې هم نشته دی. زه به له دغه ورور څخه وپوښتم چې څنګه و سفر؟ وروره له کوم ولایت څخه راغلی او څومره وخت کېږي چې په دې لاین باندې تاسې ډریوري کوئ؟ دا 8 میاشتې کېږي. زه د کابل ولایت یم، قلباو کې اوسېږم، کلکان ولسوالي مې یم. دا 8 میاشتې کېږي په دې لاین سفر کوم. څنګه د مجاهدینو برخورد څنګه ګورئ؟ تاسې دلته سفر کوئ، هره ورځ ځئ راځئ، نو مسافرین لرئ، د مجاهدینو برخورد څنګه دی د دوی رویه؟ الحمدلله ډېره ښه، ډېره زبردسته رویه ده. موږ ته ډېر خوشحاله یو، الله دې دوی بری لري او خوشحاله قیام دې لري. که دا راته ووایاست په تېر کې مو دغه لارو نه سفر کړی او تګ راتګ هم کړی و؟ او ډېر مشکلات به وو، ډېر لږ نزښته ډېر به وو چې سوالي نه به چا موبایل وکړو، چا به بل څه وکړه، چا به بل څه وکړه. اوس الحمدلله هېڅ هغه نشته، که د شپې سفر کوو که د ورځې کوو بې خطره سفر کوو. راضي یاستئ یعنې؟ ډېر الحمدلله شکر ده. په تېر کې دغلته چې اوس دا د کابل شمالي دروازه ده او که وګورو یو ډېر مصروفه لاره هم د ډېر مسافر ترې نه تګ راتګ کوي. په تېر کې چې دلته تاسې کله راتللي دغسې لکه اوس چې مولوي صاحب دلته ولاړ دی او مسافرو نه پوښتنه کوي چې ستونزه به نه وه، دلته څوک داسې موجود نه و چې ستاسې د حال پوښتنه وکړي چې څه ستونزه موجوده ده یا نه ده، یا ستاسې سره چا بد برخورد کړی د هغې پوښتنه یې کړي؟ هغه چې کله موږ سره د اوسه د کار نه ده شوی، که وشي بیا دوی ته بریک اخلو، خپل مشکل بیانوو ورته. په تېر کې نه، تاسې یعنې اوس دلته اوس 8 میاشتې کېږي چې زه دې لاین ته راوتلی یم. 8 میاشتې کېږي او په دې کې انشاءالله د اوسه څه نه دي شوي داسې. ډېر خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه، الله دې آباد لره. ډېره مننه. درنو لیدونکو، ورځو به له نورو هغه ورونو سره به هم خبرې کوو چې دلته له دې لارو څخه سفر کوي چې د دوی هغه څنګه دی. دغه ورور سره به یو څو خبرې وکړو چې دغه ډرایور فعلا دغلته راغی. السلام علیکم ورحمت الله. ستړی مې شو استاد، په خیر خیرات دی؟ وخت په خیر تېرېږي؟ الله پاک خیر درکړي. څنګه یاست ورور؟ بخیر سلامت. مجاهدینو سره څنګه یاست؟ بسیار خوشحال هستیم، موضوع امنیتی بسیار برابر است، ما با دل جمع هر طرف رفته میتونیم ان شاء په الله. لارې کې خو څه مشکلات خو نه وه؟ هیچ مشکل نیست ان شاء الله، هیچ گپ نیست، خیر و خیرت است. خوشحاله است؟ بسیار خوشحال است. بخیر باشید. سلام. نو حاجي صاحب څه علت دی اوس وخت کې چې وګورو دا ورونه تلاشي کېږي هم او لکه دې خواته راشو تلاشي هم کېږي، دلته درول کېږي هم، یو څه وخت هم ضایع کېږي، خو بیا هم چې له هر یو سره خبرې کوو خوشحاله برېښي. علت په څه کې دی؟ هغه ټول خوشحاله دي ځکه چې مجاهدین ښه رویه کوي، ښه اخلاق لري، چاته مشکل نه جوړوي. نو خپل یو حق د تلاشي لري، هغه تلاشي ځینې اخلي، نور اجازه ورته کوي. پوښتنه هم ځینې کوي چې په لارې کې به څه مشکل نه و تاسو ته، نو اطمینان یې حاصل کوي ځان ته، څه خبره خو نشته. بالکل. حاجي صاحب که یو خوا نه وګورو په اوس وختو کې دغه کوم امنیتي ځواکونه یا دغه مجاهدین چې دلته ولاړ دي د سره مرکې ولاړ دي، د شپې لخوا هم ولاړ دي، دلته زحمت تیری، دا په عموم کې فکر وکړو دا یوازې د دوی لپاره نه ده، دغه د هغه هیوادوالو لپاره ده چې په کابل کې اوسېږي، همدغه د هغه هیوادوالو لپاره ده. د هیوادوالو لپاره ده، دوی خدمت کوي، شپه ورځ ولاړ دي، که شپه یې که ورځ 24 ساعته ولاړ دي، دوی خپل مسؤلیت ادا کوي. د شپې او ورځې ترمنځ خو تفاوت نشته ده؟ نه ته هېڅ تغییر نشته پکښې، ټول وخت داسې همیشه ولاړ دي. یعنې همیشه هم د ستاسې ټولۍ هم دومره خدمات وړاندې کوي؟ دغونه خدمت کوي، همیشه ولاړ. واقعیت که وګورو درنو لیدونکو، ورځو به دغه ورور سره به یو څو خبرې وکړو. حاجي صاحب چې دوی هم راغلي دي. حاجي صاحب زه به لږ پورته وخېږم. السلام علیکم.
خوب هستین بیادر؟ استاد ستړی مې خیر خیرات دې په خیر تېرېږي په خیر هلاست پلار څه خبره مبره نه وه دسته ما بازار جانی مایل شکسته بود مایده شده بود دایره حاجی صاحب میگه کدام مشکل خو نبود؟ نه فضل خدا هیچ گپ نیست څنګه یاست مجاهدین سره خوشحاله یاست نه یاست خوشحاله خوشحال هستیم بعد چرا خوشحال نیستیم امنیت از گپ نیست بعد زادوزی گم شد رویه مجاهدین را چطور میبینین؟ والا دیگه خوب است دیگه تا بال ما کدام بدی در نیدیم امروز ما بدر نیک بوده برای هر وقت رفتیم اومدیم کدام گپ خاص نبوده زنده باشین بخیر باشین بخیر باشین تشکر درنو لیدونکو تاسې دغه ورور خبرې هم واورېدلې یو ډېر ستړی کوونکی سفر دی له کومو ولایاتو نه چې دغه ورونه راځي له شمالي ولایتونو نه یا د تخار نه حاجي صاحب د تخار نه بدخشان نه یو ډېر لوی سفر دی او بیا نو له قندوز نه چې کوم ورونه راځي یو ډېر لوی سفر په مخې لري ډېر زیات ستړي ستومانه خو کله چې هم دلته را رسیږي او د مجاهدینو برخورد ګوري نو دوی راځي خوشحاله ځکه په تیر کې کومې ستونزې چې موجودې وي الحمدلله چې هغه له منځه تللي دي او ډېر راضي برېښي فقط حاجي صاحب له تاسې به یوه وروستۍ پوښتنه دا وکړم چې ستاسې به مسافرو ته څه پیغام وي همداشان دغه ورونو ته چې دلته سختي تېروي زحمت تېروي او شپه او ورځ دلته ولاړ د هیوادوالو په خدمت کې دوی ته به ستاسې وروستی پیغام د ولس دا غواړو چې تاسې کم وخت کې تلاشي ته راورسېږئ مجاهدینو سره خپل اخلاق وکړي مجاهدین سره مشکل جوړ نه کړي مجاهدین حق لري یو تلاشي غواړي نور ستاسې د خدمت لپاره دوی ولاړ دي ستاسې خدمت به کوي که څه خبره ونه خو هغه دی چې موږ خبرېږو زه خپله دلې یم 4 ساعته دلې مې ټولۍ کې یم همیشه دلې یم او که کوم وخت کې موږ ته چا خبره کړې زه خپله راوتلی یم مجاهدینو راته ویلي چې داسې خبره ده یا داسې ده ډېره زیاته مننه مولوي صاحب الله مو آباد لره ستاسې د خدماتو نه نړۍ مننه هر څومره چې ستاسې قدرداني وکړو بیا هم کمه ده خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه الله مو آباد لره درنو لیدونکو تاسې کتلی شئ چې په اوس وخت کې دلته امنیتي ځواکونه مجاهدین په منظم شکل باندې ولاړ دي له دوی سره به هم یو څو خبرې اترې وکړم چې دوی څنګه دي راضي دي او که نه دي السلام علیکم ورحمت الله ستړی مه شئ وروره ښه یې په خیر یې صحت دې ښه ده خدای پاک ژوند دې په خیر تېرېږي الحمدلله انشاءالله مشکلات نشته من دی انشاءالله خیر او خیرات دی ستړي کېږئ نه چې دلته لګیا یاستئ شپه او ورځ لګیا یاستئ خدمت کوئ نه الحمدلله موږ په دې راضي ودرېدل چې د ملت لپاره شپه ورځ دلته ودرېږو کوم ستونزو سره خو به نه یاستئ مخ شوي تر اوسه پورې چې دغه مسافر راځي دلته یو څوک داسې پیدا شوي نه دي چې د تلاشۍ ورکولو نه یې ډډه کړې وایي چې زه تلاشي نه ورکوم ستونزه خو به نه پیدا شوي نه الحمدلله داسې خلک رسي په صلحو وارې داسې کسان موږ سره مخ شوي دي یعنې دوی ډېر خوشحاله دي دوی ډېر راضي دي د هر څه نه انشاءالله هېڅ نوع مشکل نشته دی داسې پیښه رامنځته شوې ده چې تاسې په وروستۍ شېبه کې د هغې مخه نیولي یا خونسا کړي مو یو داسې څوک راغلي چې د دې ځای نه حرکت کوو د دې ځای نه تېرېدل او تاسې هغه درولي او په آخر کې د کابل ته داخلېدو په وخت کې تاسې د یوې پیښې مخه نیولي یا داسې مشکوک خلک وو تاسې دلته ګرفتار کړي داسې څوک پیښه شوې ده الحمدلله موږ دلته ولاړو د هر چا په خدمت کې یو انشاءالله داسې مشکلات تر اوسه نه دي لمنځته شي انشاءالله امن امان دی انشاءالله وضعیت بیخي فعاله دی ستاسې رویه او د خلکو رویه څنګه ده یو بل سره مو رفتار څنګه دی ناسته پاسه یو بل سره چې خبرې اترې کوئ الحمدلله دا هم ښه فعاله خلک دي انشاءالله موږ هم 100% اخلاق ورسره کوو یعنې دوی ته موږ نه ډېر اخلاق او موږ ته دوی نه زیات اخلاق ورسره کوو انشاءالله موږ خو شپه ورځ د دوی په خدمت کې دلته ولاړ یو ډېره زیاته مننه الله دې آباد لره خدای تعالی هم په خدماتو کې برکت واچوي الله هم خوشحاله لره درنو لیدونکو دا همغه ځوانان دي همغه مجاهدین دي چې شپه ورځ د دې ښار د دې هیواد د امن لپاره زحمات تېروي او هر څومره چې هم د دوی خدمات وستایل شي بیا هم کمه ده د همدې ځوانانو برکت دی چې موږ په ډاډه زړه باندې د کابل په منځ کې اوسېږو او هیڅ ډول ویره او ترس نه احساسوو که وګورئ یوازې دا دروازه نه د کابل 4 دروازې همدا ډول فعاله دي او په هر ځای کې همدغه ځوانان ولاړ دي زحمت تېروي کار کوي او هغه خپله دنده چې ورته سپارل شوې ده په منظم شکل باندې ترسره کوي تاسې کتلی شئ چې همدغه ټولی چې فعلا هم دلته موجود دی او دغه ځوانان چې دلته موجود دي دوی ټول په خپل وخت باندې خپله دنده په ښه شکل باندې ترسره کوي او موږ هم چې کله دغه ډول هیوادوال ګورو او همدغه ډول امنیتي ځواکونه ګورو موږ هم روحیه اخلو د هیواد خدمت کول یوازې
په امنیتي برخه پورې نه منحصر کیږي. د هیواد خدمت کول په دې پورې هم تړاو لري چې مونږ د هیواد په آبادۍ کې سره ونډه واخلو. دغه ځوانان چې اوس دلته ولاړ دي او زحمت تیروي، د دوی که هر څومره ستاینه وشي بیا هم کم ده، خو دا هر څه پرمختګ او امن هغه وخت رامنځته کیږي چې دغه ځوانان خپل خدمات جاري وساتي. که د دوی نه وي او دوی خپل هغه دنده چې ورته سپارل شوې په ښه شکل باندې ترسره نه کړي، شاید موږ په ډاډه زړه باندې د هیواد په آبادۍ کې ونډه وانه سو اخیستلی. هغه پروژې چې اوس په داخل د ښار کې موجودې دي او کار پې جریان لري، هغه هم شاید له ستونزو سره مخامخ شي. درنو لیدونکو، زه نور خپلو خبرو ته د پای ټکی ږدم په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه چې د کابل شمالي امنیتي دروازې ته مو ځانګړې کړې وه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې هغې چې زامن الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.